الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو ځوانانو خویندو میندو د پیغام ټي وي مینوالو مشاهدینو مستمعینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې درس زمونږ استاسو په باره د صلاة الجمعه د جمعې د لمانځه په باره کې دی. د جمعې لمونځ دام یو مستقل لمونځ دی او ډیر اهم لمونځ دی، او د دې ذکر په قرآن کریم کې او په سنت رسول کې موجود دی چې مشروعیت بکتاب الله او بسنت رسول الله او په اجماع د امت تثبیت شوی. قرآن کریم کې د دې په نوم باندې سورت نومول شوی. تاسو ته معلومه ده چې د قرآن کریم 114 سورتونه دي، نو یو سورت نومول شوی په سورت جمعه سره. جمعه او جمعه دواړه الفاظ صحیح دي. الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه کې فرمایلی دي: یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اے د ایمان خاوندانو، اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وکله چې آواز وشي یعنی اذان وشي د جمعې د لمانځه دپاره، نو تاسو د الله ذکر ته، عبادت ته او دغه یاداشت ته په جلتۍ سره متوجه شئ او خپل سعی او کوشش او تلاش شروع کړئ. وذروا البيع، خرید فروش
اغستل خرڅول تجارت کاروبار د اذان په اوریدو سره پرېږدئ او ترک یې کړئ. او دا خبره د الله سبحانه وتعالی خیر لکم ان کنتم تعلمون غوره او بهتر دی که چیرې تاسو پوهیږئ او پوه شئ. دې کې شک نشته چې د الله جل جلاله عم نواله په هر امر او ارشاد کې خیر او برکت دی. احادیثو کې د جمعې د لمانځه تذکره او مشروعیت زیات راغلی، همش نمونه خروار یو څو احادیثه ذکر کول غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن الله على قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین. ولی نمنه کیږي دا خلق او وګړي د پرېښودلو د جمعې د لمونځونو او که چیرته الله سبحانه وتعالی وغواړي نو د دیو په زړونو باندې به مهر ولګوي او بیا به خامخا دغه خلک د غافلین او ناخبرو نه وګرځي. په دې حدیث کې د جمعې د لمانځه د نه کولو وعید او سزا دا ذکر شوې ده. که وایي چیرې یو سړی 3 جمعې مسلسل منځ پرېږدي او نه کوي یعنی نه ورته حاضرېږي نو الله سبحانه وتعالی به زړه هغه تور کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی فرمایلی دی من ترک 3 جمع تهاونا تبع الله على قلبه. که یو څوک 3 مسلسل جمعې د جمعې لمونځ پرېږدي ویې نه کي د وجې د سستۍ نه نو الله سبحانه وتعالی به د ده په زړه باندې مهر ولګوي. الله اکبر. د جمعې لمونځ نه ادا کول دومره سزا او کول یې څومره اهم او ارزښت لري په اسلام کې. بل حدیث کې راځي من ترک الجمعة 3 مرات تهاونا بها تبع الله على قلبه. چې څوک 3 جمعې لمونځونه پرېږدي د وجې د سستي او د لټي او عدم اهتمام نو الله سبحانه وتعالی به زړه باندې مهر ولګوي. د دې وجې نه د دې احادیثو نه د یو طرف ته وعید دی شدید او بل طرف ته ارزښت او اهمیت د جمعې د لمانځه بیان شوی. پاتې شو دا خبره چې د جمعې د لمانځه حکم څه دی، څه حکم لري. د دې په باره کې جمهور علما محققین محدثین فقها هغوی وایي په دې نظر دي چې صلاة الجمعة فرض عین على كل مسلم عاقل حر مستوطن. دا جمعې لمونځ فرض دی، فرض عین من فروض الاعیان چې ورته وایي. مستقله فریضه ده په هر مسلمان چې عاقل وي، په دې سره کافر او غیر عاقل مجنون وته
او بالغ وي په دې سره نابالغ وته او حر اصیل وي په دې سره غلام هغه وته مستوطن چې مسافر نه او دی باشنده د دې علاقې او د دې ملک. د جمعې په باره کې ګڼ شمېر فضایل دي. په احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي. یو د هغې فضایلو نه یو فضیلت هغه دا دی چې د جمعې ورځ بهترینه ورځ ده په ورځو کې. فیه خلق آدم، په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی. وفیه ادخل الجنه، په دې ورځ کې جنت ته داخل شوی. وفیه اخرج من الجنه، او په دې ورځ د جنت نه ویستلی شوی. ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعه، او چې قیامت هم قایمیږي نو په ورځ د جمعې کې وي. بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الجمعة سید الایام. یوم الجمعه د جمعې ورځ د ټولو ورځو سرداره ده، بهترینه ورځ ده. و اعظمها، او لویه ورځ ده. په یو بل حدیث کې راځي چې یوم الجمعه فیه ساعة اجابه. د جمعې په ورځ کې یو ټیم دی چې په دې ټیم کې دعاګانې قبلیږي او مستجاب الدعوت انسان چې جوړیږي په دقه وخت کې. بل حدیث کې راځي یوم الجمعه عید الاسبوع، دا هفتوار اختر ده. د مسلمانانو په کال کې دوه لوی اختر دي. د خوشحالۍ ورځ دي چې یو ته وایي لوی اختر، بل ته وایي وړوکی اختر. یو ته وایي عید الفطر او بل ته وایي عید الاضحی. او بیا په دې حدیث کې چې د جمعې ورځ دا بیا اسبوعي هفتوار اختر دی، د خوشحالۍ ورځ ده د مسلمانانو. او بل په حدیث کې دا هم راځي چې یوم الجمعة افضل الایام. هفته اسبوع دا چې دی اووه ورځې دی. جمعه شوه، هفته شوه، اتوار شو، پیر شو، او منګل شو، بود شوه، او زیارت شو. یا زمونږ په بعضو اصطلاح د پښتنو کې هفته، جمعه پسې هفته، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه. په دې ټوله اسبوع کې هغه بهترینه او غوره ورځ هغه ورځ د جمعې ده په دې نیرو ورځو. ځکه په دې ورځ کې الله سبحانه وتعالی د ځمکې د اسمانونو د پیدایش نه هغه فارغ شوی دی. او دا ډېر د عظمت او ډېر د قدر وړ ورځ او شپه ده چې هغه ته یوم الجمعه او لیلة الجمعه وایي. البته په دې ورځ کې څه ناشنا ځانګړتیاوې دي چې هغې ته علماء کرام خصایص د ورځې د جمعې وایي، یا په بل تعبیر امتیازات د جمعې د ورځې. دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ د دوه سورتونو تلاوت او په سحر لمانځه کې ویل دا یو سنت دی مستقل. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام به د سحر په 2 رکعته فرض منځ کې اول کې به الف لام میم تنزیل چې دې ته سورت د سجده وایي،
او په دویم کې هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا چې دې ته سورة الانسان هم وایي. د دې لوستل دا مستقل سنت دی. دویم کثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، په کثرت سره زیات درود ویل د الله په نبی باندې صلوات الله وسلامه علیه، که ورځ د جمعې وي او که شپه د جمعې. دریم د جمعې په ورځ غسل کول، دا یو مسنون عمل دی. بعضې علماو دا غسلم فرض ګڼلی، لازم ګڼلی، لیکن جمهور علمای دا یو مسنون عمل دی. څلورم په جمعه ورځ کې الطیب یا التطیب، خوشبویي لګول او ترات استعمالول دا سنت دی. بل د جمعې په ورځ السواک، مسواک استعمالول. او شپږم د جمعې په ورځ التبکیر الی الصلاة، وختي تلل لمانځه ته. اوم د جمعې په ورځ چې کله خطیب خطبه کوي الانصات، چپ او خاموش کېناستل. اتم د سورة کهف تلاوت کول. پیغمبر علیه السلام وایي من حفظ 10 آیات، چا چې 10 آیتونه د سورة کهف د اول نه حفظ کړه نو حفظ من فتنة المسیح الدجال، د دجال د فتنې نه به دی بچ وي. نهم ښایسته جامې او لباس اچول. لسم په دې ورځ کې صدقه یو بیله ځانګړتیا لري چې باید سړی په دې ورځ کې صدقه وکړي. یولسم دا ورځ د تکفیر السیئات ده، ګناهونه په دې کې معافیږي وزارت مؤمن ته. دولسم په دې ورځ ځان مشغولول په ذکر، په تلاوت، په دعا او په قرائت د قرآن کریم. دیارلسم الدنو من الامام، چې امام ته یعنی امام او خطیب ته نږدې کېناستل مخامخ. او بل څوارلسم د جمعې په ورځ 4 رکعات، 4 رکعاته مونځ سنت دی په یو سلام چې جمعات کې کوي، او 2 رکعاته چې کله دی سنت په کور کې کوي. او 15 د جمعې په ورځ به مقتدي په صفونو کې به د خلکو په سټونو خپې نه اړوي او داسې تګ به نه کوي. بل خصوصیت 14 جمعې مانځه ته پیادل المشي بالاقدام دا پکار دی. 15 د جمعې په ورځ د جمعې خطبه مختصره او لمونځ متول ادا کول. او 18 د جمعې په ورځ باندې چې کله خطیب خطبه وایي دا خطبه په ولاړه باندې کول. او 19 د جمعې په ورځ چې کله خطیب خطبه وایي نو په دې خطبه کې د قرآن کریم آیات ذکر کول، او خاص کر د سورة کهف نه علاوه د سورة قاف د آیتونو تلاوت کول، او د جمعې په خطبه کې د دې لوستل چې قاف والقرآن المجید، او د آیتونه چې ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. نو دا هغه 18 خصوصیتونه هغه ما ذکر کړه. د دې نه زیات خصوصیتونه دي، امتیازات دي، ځانګړتیاوې دي چې دا د جمعې په ورځ هغه کول او
سرته رسول د پکار دی د مؤمن د مسلمان دپاره او جایز نه دی چې د جمعې په ورځ څلور رکعته وکړي او دارنګه د جمعې په ورځ بیا د ماسپښین لمونځ نشته او دغه شانته د جمعې په ورځ د جمعې لمونځ د عصر سره نشي جمع کېدلی اگر که سبب هغه د جمع موجود شي دا یو عبادت مستقل دی الله سبحانه وتعالی دې په دې باندې موږ او تاسو ته عمل نصیب کی او په آخر کې زه ستاسو نه اجازت غواړم او په لوی الله جل جلاله سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد